ما ته یو ځل ډاکټر وی دا شوګر مې لږ زیات شوی نو ما ته ډاکټر وی الوا به نه خورئ خواږه به نه خورئ پسټې او دا شیدونه ویدونه بند زه بس ټیک ته نه بیا خورو ډېر هم خوړلی یو هلک ما ته وایي ویجي ډوډۍ خو دې خوړه خو الوا به زه راوړم ما خدایه او هغه راته دونه صفتونه وکړل وی مور مې دله بېګا الوا شروع کړې ده او دا چکۍ مې د کوي او ټوله شپې پې تېره کړې ده چې دا به سبا شیخ صاحب راځي الوا به پې خورم او دا غوزان دي او بادام هر څه پکې ما وی خدایه راځي به کله دا الوا دومره صفتونه دې وکړل چې خدای ډوډۍ کله خلاصېږي الوا په لاره پیشو نه خوري ونه غورځېږي ته څوک بل څوک پې خدای ورپېښ نه کړي الوی یې راوړه پلیټ یې کېښوده نو ما ځان ته راښکنه ملګري ما ته وي تا ته ډاکټر نه وي چې خواږه به نه دا مې بل غم مونږ دا وی چې په لاره چې د پیشو نه وی منځ کې دا بل غم ما یې ګوره بچی دې خوا کړه دا چې وخورمه نو شوګر به اوچت شي نو څونه به اوچت شي 110 په ځای به 120 شي 130 به شي 150 به شي 200 به شي مې سړی نه وجني 220 دي شي 300 دي شي سړی نه وجني او مې چې نه خورم د خدای نیکبخته ټینشن پیدا کېږي هغې سره شوګر فورا 800 ته رسي هغې سره بلډ پریشر هم اوچتېږي هغې سره د زړه ټیک هم راځي دې خوا که اوس به 20 ورځې دا سوچ کوم چې هغه الوا به څنګه وه څنګه وه څنګه وه دې خوا که چې علم پرې راپوه